رینا ثناءالله وایي پاکستان ښایي په افغانستان کې د ټي ټي پي پر پټنځایونو عملیات وکړي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر وایي د دې امکان شته چې دوی په افغانستان کې د پاکستاني طالبانو په پټنځایونو عملیات وکړي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رینا ثناءالله وایي د نړیوالو قوانینو له مخې دا د دوی حق دی له کومه ځایه چې پر دوی برید کېږي هغه ځای په نښه کړي. هغه پرون د پاکستان ایکسپریس نیوز تلویزیون سره مرکه کې د دې پوښتنو په ځواب کې چې په افغانستان کې د ځینو پاکستاني طالب مشرانو او پټنځایونو ادعاو په اړه د حکومت کړنلاره څه ده وویل په دې اړه د دوی مهمه ناسته سبا د دوشنبې په ورځ کېږي. خو رینا ثناءالله پر دې ټینګار وکړ چې له هر هغې لارې به ګټه واخلي چې د نړیوالو حقونو له مخې د دوی په واک کې وي. رینا ثناءالله د یوې بلې پوښتنې په ځواب کې چې افغانستان کې د پاکستاني طالبانو په مرکزونو برید کولی شي وویل ګورئ په خپل وخت سره کله چې دا مسایل مخې ته راشي لومړی به موږ افغانستان ته چې زموږ اسلامي ورور هیواد دی ووایو چې دا پټنځایونه له منځه یوسي او د خلک موږ ته وسپاري خو که چیرې داسې ونه شول هر هغه څه چې تاسو وویل ممکن دي. له طالبانو مو د پاکستان د کورنیو چارو د وزیر د څرګندونو او په افغان خاوره کې د پاکستان د احتمالي برید په اړه وپوښتل خو ویاند یې ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته یوازې دومره وویل چې دوی معلومات کوي چې هغه څه ډول خبرې کړې او وروسته به بیا نظر څرګند کړي. خو له دې وړاندې طالبانو په ځلونو ډاډ ورکړی چې د افغانستان خاوره به د هیڅ هیواد پر ضد ونه کارول شي او تر خوا یې دا هم ویلي چې افغانستان کې بهرني ترهګر نشته. واک ته د طالبانو له رسېدو وروسته پاکستاني جنګي الوتکو د تېر کال د اپریل په 14مه د خوست د سپیرې ولسوالۍ په 4 کلیو برید وکړ چې له 500 زیات ملکي کسان یې ووژل او له 10 زیات ټپیان شول. له دې پیښې یوه ورځ وړاندې یعنې د اپریل په 15مه پاکستاني جنګي الوتکو د افغانستان په ختیځ کونړ کې د شولتین ولسوالۍ په څپرې تاغا سیمه کې هوایي بریدونه وکړل چې یوه مېرمن او 3 ماشومان پکې ووژل شول. خو طالبانو یوازې د خبرو له لارې د ستونزو په حل ټینګار وکړ. تر خوا یې واک ته د طالبانو له رسېدو وروسته د پاکستاني طالبانو څو مهم مشران په خوست، پکتیا، کونړ او ننګرهار کې په نامعلوم ډول ووژل شول. طالبانو 2 ځلې په کابل کې د پاکستاني استخباراتو او پاکستاني طالبانو ترمنځ د خبرو منځګړیتوب او کوربه‌توب هم کړی چې پایله کې یو ځل ان د دواړو لوریو ترمنځ وربند هم وشو خو وروسته د خبرې ناکامه وشوې. په دې وروستیو کې پاکستاني طالبانو خبرترۍ ورکړې چې نوي کال کې به خپل عملیات پراخ کړي او تر خوا یې خپل نوی نظامي تشکیل هم اعلان کړی دی.